د مکرون پلویان په دې خاطر هڅه کوي چې ملک ته د ستنېدونکو توجه جلب کړي. دغه دواړه کاندیدان خپل انتخاباتي پیشنهادونه ردوي. جمهوریت ریاست ته د کین اړخي کاندید جین لوملنچن ملاتړ کوي. زما په فکر هغه یو داسې کاندید چې د فرانسې لپاره ښه پروګرام لري. په خپل لومړی دوره کې ځوانانو ته ډیر کار کړی، د امنیت او کارونو د پیدا کولو په برخه کې ډیر کار کړی دی. تر دې وخته پورې داسې ښکارېده چې د دغو انتخاباتو نتیجه څرګنده ده. په نظر پوښتنو کې مکرون د 10% نه زیات امتیاز وګټل، مګر نن د مکرون اصلي رقیبه ښي اړخي مارین لیپن ورنه فقط یو څو امتیازه شاته ده. ځینې نظر پوښتنې ښیي که لیپن د اپریل په 24 په دویم دور انتخاباتو کې د مکرون سره مخ شي، نو په دې مبارزه کې به ورنه نور هم مخکې شي. داسې ښکاري چې هغه د فرانسې د خلکو په اندېښنو ډېر پوهېږي. زه هم دغه رازګمان کوم هغه کرکه هم د دې په فایدې تمامېږي چې مکرون د ښي اړخو کیڼ اړخو او د هغو خلکو په زړونو کې پیدا کړي چې نه کیڼ اړخي دي او نه ښي اړخي. دا دریم ځل دی چې لیپن د جمهوریت ریاست د مقام د ګټلو هڅه کوي. دا وار یې د مهاجرت په حق خپله پالیسي نرمه کړې ده. دا هم ورته ګټه کوي چې بل کاندید اریک زمر لا د دې نه هم ښي اړخی دی. د زمر محبوبیت په دې اخرو هفتو کې زیات شوی دی. 15 کاله مخکې مکرون لیپن د اروپایي اتحادیې پلوی ځوانې مستقلې کاندید ته چې ژمنه یې کړې وه په فرانسه کې بدلون راوړي، په دویم دور ریګرۍ کې ماتې ورکړه. مکرون دا ځل په ډېر سختۍ انتخاباتي مبارزه کړې. وایي د ملک په چارو کې او د اوکراین د جنگ په چارو کې ډېر مصروف دی. فقط یو ځل یو لویه انتخاباتي مبارزه وکړه. د جمهوریت ریاست د نورو 11 کسانو سره په هیڅ مخامخ مباحثې کې ګډون نه دی کړی. دا رښتیا ده چې د چاپیریال دپاره یې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم په اقتصادي لحاظ دا هم یو واقعیت دی چې بیکاري کمه شوې ده. مکرون بالاخره اوس مبارزه کوي. د ښي اړخو د کامیابۍ او د مارین لیپن په شمول د روسیې سره د ځینو کاندیدانو د پخوانیو اړیکو په هکله خبرداری ورکوي. مګر دا ځلې حتی د مکرون خپل پلویان باور نه لري چې د لیپن په مقابل کې دویم واري انتخابات وګټي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.